لغمان کې د مهترلام بابا زیارت ته څېرمه په 306 جریبه ځمکه کې د 219 میلیونه افغانیو په ارزښت د سلام پارک د جوړیدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. ددغه پارک د چارو پیل نن د لغمان والي ښاغلي محمد ننګ د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي، امنیه قومندان مل پاسوال محمد سلام الماس، د ننګرهار امنیه قومندان سمنوال ایمل نیزي، لسګونه قومي مشرانو، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې چې د مرکز مهترلام ښار په 15 ناحیه کې د 219 میلیونه افغانیو په ارزښت په 306 جریبه ځمکه کې د سلام پارک د جوړیدو چارې پیل کړي. هغه وايي په دغه پارک 119 میلیونه افغانۍ لګښت د مهترلام ښاروالۍ 100 میلیونه د خصوصي سکتور له لوري لګول کیږي چې ګڼ سهولتونه به پکې موجود وي او چارې به د 3 کلونو په موده کې بشپړې شي. نن ورځ د مهترلام بابا زیارت د څېرمه سیمه کې د 306 جریبه ځمکې د پارک د احداث شاهدان یو چې په دغه پارک باندې به مجموعي لګښت 219 میلیونه افغانۍ راځي چې په دې 219 میلیونه افغانیو کې به 119 میلیونه افغانۍ د ښاروالۍ او د همکارو مؤسساتو لګښت چې جذبوو به یې موږ همدارنګه به 100 میلیونه په شاوخوا کې لګښت د خصوصي سکتور لخوا نه کیږي چې تجار به دلته پانګونه کوي. دا پارک ډیر زیات سهولتونه لري چې په زونونو باندې ویشل شوی ده. دې کې د فامیلونو دپاره خاصه ځانګړې ساحه په نظر کې نیول شوې ده. د ورزشکارانو دپاره ځانګړي د لوبو میدانونه، که هغه د فوټبال ده، والیبال ده، ټینس ده، که نورې لوبې دي هغه هم په دې کې ځای په ځای شوي دي. د دې آبیاري، د دې د سرسبزۍ سیستمونه، د دې د روښنایي لایټینګ سیستمونه په نظر کې نیول شوي دي. اوبو لمبلو مجهز حوضونه دي پکې، رستورانټونه پکې په نظر کې نیول شوي دي. او بالاخره د 3 کلونو په جریان کې به د دې ټولې ساختماني چارې تکمیلیږي او بیا بل پیس د دې هغه چې د 5 سټار هوټل برخه ده هغه ته ځای پکې په نظر کې نیول شوی ده چې هغه به هم د خصوصي سکتور له طرفه دلته تطبیقیږي. همدارنګه د ماشومانو او د ځوانانو د سرګرمیو دپاره پکې پوره وسایل او تدابیر په نظر کې نیول شوي دي. د مهترلام ښاروال همداره زیاتوي چې د ساختماني چارو له بشپړېدو سره به سم په یاد پارک کې یو 15 ستوریز هوټل، د اوبو حوض، د سړکونو اساسي پخول او لسګونه هټۍ هم ورغول شي. الکوزي ویل په لغمان کې د بیکارۍ د ختمېدو په موخه به د دغه پارک په چارو کې 80% کارګر راستانه شوي او داخلي بېځایه شوي وګړي وي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد ننګ په مهترلام ښار کې د دغه ستر پارک د چارو پیل یو اساسي هڅه وبلله او د ښاروالۍ مسؤلینو ته د چارو د کیفیت او د ګړندیتوب په برخه کې لارښوونې وکړي. هغه وایي د جمهور رئیس د حکم مطابق به دا پارک د یوې ښې او مثبتې نومونې سربیره د مهترلام بابا د زیارت تاریخي برم لپاره خورا ښه ثابت شي. دغه پروژه د دې ساحې د 300 جریبه پایلټ پروګرام دا یو نمونه ده. یعنی موږ د رئیس جمهور د حکم سره سم په هر ولایت کې باید یو کم له کمه د 200 جریبو په اندازه باندې باید یو پارک په مرکز کې او په ولسوالیو کې دې ته ورته موجود وي. دغه د 900 کاله تاریخچه چې دلته پرته ده دې ته موږ غنامندي بخشو. یعنی دا په حقیقت کې د دې سیمې لوی عمده ملي هدف دا ده چې مهترلام بابا چې د افغانستان میراث ده بلکې د بشریت میراث ده، د دې د غنامندۍ لپاره دا پارک او دلته د سیمې د ښه ژوند لپاره د خلکو د تفریح لپاره باید موږ یو زمینه ولرو. د اقتصادي بوختیاو ترڅنګ چې ډیره غټه بوختیا به ورسره ایجادېږي دلته انشاءالله دا کار موږ ترسره کوو. او زه مننه کوم د امنیتي ځواکونو د افغانستان په کچه، د زون په کچه، زموږ د ننګرهار ملګرو، د لغمان د ملګرو نه چې هغوی شب روزي کوي، د قانون په تنفیذ کې کار کوي. او انشاءالله د ساحو کې چې څوک د قانون په انفاذ کې ممانعت کوي هغوی سره به قانوني چلن کیږي. هغوی چې بې کوره بې کسه دي، د سرپناه مسله په دولت باندې حق ده، هغه به خامخا موږ دوی ته کوو. عزتمند ژوند لپاره چې موږ مکلف یو هغه به خامخا د خپلو ولسونو ته تامینوو. د لغمان والي د غراز امنیه قومندان او نورو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه که په سیمه کې هر څوک د قانون د پلي کېدو مخه نیسي او د غصب هڅه کوي د قانون منګولو ته دې وسپاري.